ټیبل. مایکروسافټ ورډ په نن درس کې موږ تاسې ټیبل وایو. ټیبل جدول ته ویل کیږي. ملګرو دغه کوم اپشنونه چې اکثره موږ زر تشریح کوو لکه انزرټ کې موږ تاسې سمارټ آرټ چارټ یا نور څیزونه مو وویلې. لکه څنګه چې موږ تاسې په ټیکسټ باکس کې په همدې شکل باندې په پکچر او شیپس باندې یو عملی کار وکړه لکه سی وي مو جوړه کړله. په هغې باندې به یو دوه عملي پروجیکټ زه تاسو ته نور هم انشاءالله ریکارډ کوم او ترتیبوم به یې درته. د دې څخه وروسته به بیا موږ تاسې فرض که په ټیبل کې به یو پروجیکټ کوندې کوو عملي کار به کوو. کوشش به زه کوم چې داسې یو څه سنریو تنظیم کوو چې موږ وکولی شو ټیبل په واسطه باندې عملي کار څنګه کوو. همدارنګه د امکان په صورت کې سمارټ آرټ چارټ په دې باندې به هم عملي کار کوو. لومړی اوس درسونه چې دي موږ تاسې اپشن زده کوو. فرضاً ټیبل کې مختلف اپشنونه دي، مجبوري موږ په هغې باندې وغږیږو. سمارټ آرټ کې مختلف اپشنونه دي، په چارټ کې دې باندې به انشاءالله خبرې کوو. اپشنونه به ټول زده کوو، دا اپشن څه کار کوي، دا اپشن څه کار کوي، دا اپشن څه کار کوي. دویم سټیپ کې به موږ په هغې باندې پروجیکټس کوو، عملي کارونه به کوو. بیا یادونه کوم هغه زده کوونکي چې موږ سره په حضوري درسونو کې دلته کلاسونو کې موجود دي هغوی هم او هغه زده کوونکي چې د واتساپ ګروپ د لارې نه موږ سره درسونه وایي، درسونه تعقیبوي، هغوی دپاره هم موږ د یادوري کوو چې تاسو ته به انشاءالله موږ ډیر په دقیق ډول باندې نوي درسونه ریکارډ کوو، تنظیموو به یې درته او تاسو ته به یې وړاندې کوو تر څو تاسو ورڅخه ډیره زیاته ګټه واخلئ او استفاده وکړئ. نو راځو نن ټیبل ته. ټیبل ویل کیږي جدول ته. موږ تاسو ورته عامه اصطلاح کې جدول وایو. ټیبل باندې که موږ کله کلیک وکړو دا دې ساحې څخه موږ تاسو څومره خانې چې انتخابوو د پاس طرف کې دلته ګورئ یو شمار راځي. فرضاً موږ دلته ولیکل شول 6 ضرب 4. په دې باندې که موږ کلیک وکړو موږ ته دا ټیبل انزرټ شو یا دا ټیبل موږ ته راغی. دغه ولاړو برخو ته دې ته کالمز ویل کیږي. څه ورته ویل کیږي؟ کالم. دا هره چې زه انتخابومه دا کالمونه دي. د پرتو برخو ته څه ویل کیږي؟ فرضاً دا مکمل چې انتخاب شو دا یوه رو ده. دا لاندې چې موږ انتخاب که دا یوه رو ده او دا یو چې دی دا خانې کوچنۍ دې ته موږ تاسې څه وایو؟ سیلز ورته وایو. صحیح ده؟ سیل CELL سیل ورته موږ تاسې وایو. دا ټیبل مو جوړ که خوښ مو نه شو د کونج کې یو پازیټیو مثبت غوندې علامه ده په دې کلیک وکئ چې انتخاب مو کو بیا ښي کلیک وکئ او ورته ووایئ ډیلیټ ټیبل. دا ټیبل به څنګه شي؟ ډیلیټ به شي، له منځه به ولاړ شي. بیا انزرټ ته راځو د ټیبل برخې ته. بل موږ تاسې لرو انزرټ ټیبل. ځکه که دومره موږ انتخاب کړو دا ټوله ساحه موږ کولی شو په دې ټیبل کې 10 کالمه موجود دي او 8 روګانې موجود دي. د دې نه تاسو زیات یا کمې غواړئ دلته انزرټ ټیبل ته راشئ. دلته تاسو ته نمبر اف کالمز د کالم نمبرونه فرضاً 5 کالمه موږ غواړو، 5 کالمه انتخابوو. نمبر اف روز څو روګانې غواړئ؟ فرضاً زه ورته وایم 8 روګانې غواړو 5 کالمه. اوکې، 1 2 3 4 5 کالمه او 1 2 3 4 5 8 روګانې څنګه شوې؟ راغلی. بیا مو نه دی خوښ بیا دې برخه باندې کلیک وکئ او د دې څخه وروسته د کیبورډ څخه ډیلیټ بټن که تاسو وهئ نه ډیلیټ کیږي. بیا به دا انتخاب کوئ شیفټ ډیلیټ. شیفټ ډیلیټ به ورسره نیسئ. دا څنګه کیږي؟ ډیلیټ کیږي. په دې ډول باندې موږ تاسې یو ټیبل انزرټ کوو. 2 طریقې مو وویلې. درېیمه طریقه څه ده؟ انزرټ ته راځو ټیبل ته. دلته موږ یو اپشن لرو ډرا ټیبل. ګورئ انزرټ ټیبل کې ځینې اپشنونه دي لکه فکسډ کالم ویډت یا آټو فیټ کنټینټس یا آټو فیټ وینډو. که زه په دې کلیک وکړم ملګرو دې ته به نه ورخطا کیږئ. دا موږ سره دلته په لی آوټ کې هم موجود دي. دا بیا د لی آوټ په برخه کې موږ تاسې څنګه کوو؟ وایو شیفټ ډیلیټ. دا ختموم. بیا راځم انزرټ ته. دلته ټیبل برخې ته دلته موږ تاسې ډرا ټیبل لرو. یو ټیبل موږ تاسې ډرا کوو، یو ټیبل موږ تاسې رسموو. ډرا ټیبل باندې کلیک کوو. وګوره زموږ ماوس پوینټر په قلم باندې بدل شو. داسې تاسو دا ساحه مو انتخاب کړه. په دې کې کالمونه جوړوئ. 1 کالم 2 کالمه 3 کالمه 4 کالمه هر رقم چې ستاسو څنګه وي طبیعت وي په هغې قسم باندې کالمونه څنګه کوئ جوړوئ. روګانې هم څنګه کوئ انزرټ کوئ. خو په دې کې یو مشکل شته چې همیش به زموږ او ستاسې روګانې او کالمونه څنګه وي یو رقم نه وي. نو د دې لپاره موږ آینده کې آپشن لرو چې
فرضاً ډسټریبیوټ روز دې باندې که کلیک وکړو روګانو ساحه برابروي، که ډسټریبیوټ کالمز باندې کلیک وکړو د کالمونو ساحې څنګه کوي ټولې تنظیموي او برابروي. دا زموږ ستاسې د ټیبل کې د انزرټ یا د ډرا ټیبل خبره وه. موږ تاسې بیا دا ټیبل انتخابوو، ښی کلیک کوو او ورته وایو ډیلیټ په مخه دې ښه. بیا ټیبل ته راځو، یو کوچنی ټیبل انزرټ کوو. فرض کا دومره صحیح ده، داسې یو ټیبل مو څنګه که انزرټ مو که دومره. دلته موږ لیکو لیکل څنګه کوو په ټیبل کې. لکه دلته زه لیکم نیم، رایټ ایرو کی یا ښي طرف چې دا ویکټور کی دی دی باندې موږ کلیک وکړو، ټیبل کالم ته موږ څنګه شولو راواوښتو. نیم مو ولیکه، بیا مو ولیکل چې اف نیم یا فادر نیم. دلته مضامین دي، کوم مضمون کې دی، یعنی مضمون نمرې دي. فرضاً موږ ورته وایو چې پښتو مضمون او کمپیوټر مضمون. صحیح ده، دا لیکل موږ وکړل. لومړی راځو لی آوټ برخه وایو. لی آوټ برخه کې موږ تاسې لی آوټ وایو که لومړی ډیزاین وایو، په دواړو کې ګډوډ یم. لومړی موږ تاسې ډیزاین برخه وایو. دا لیکل موږ انتخاب کړه. دا لیکل چې کله موږ انتخاب کړو، نارمل چې موږ دا لیکل انتخابوو، دلته موږ د دې سایز غټولی شو، بولډ کولی شو، سنټر ته کولی شو. دا زموږ ستاسې په لاس کې دي. د دې ټیبل دغه رو زه کوچنی کوم، د دې برخه نه دا داسې نیسم، داسې کوچنی کوم. دا بله هم کوچنی کوم، داسې د منځ ته چې کله تاسو راشئ دا شکل د ستاسو د هغه بدلیږي که نه، د ماوس پوینټر. دا به داسې ونیسئ او تنظیم به یې کوئ په دې ډول باندې. بیا به دا بله برخه هم ونیسو، دا به هم داسې برابره کړو او تنظیم به یې کړو. دا کار موږ تاسې کولی شو. بیرته خپل ټیبل باندې کلیک کوو. لومړی بیا راځو ډیزاین ته. د دې ځای نه تاسو مستقیم په خپل ټیبل باندې یو ښایسته ډیزاین څنګه کولی شئ اپلای کولی شئ. دا ډیزاین موږ په دې باندې څنګه که عملي مو که. اوس یوه خبره دا ده چې کله موږ دا ډیزاین یا سټایل عملي که، دلته ځینې د ټیبل سټایل آپشنز لرو. که موږ هیډر رو باندې کلیک وکړو، ګورئ دغه لومړی رو ته څه ویل کېږي؟ هیډر رو ویل کېږي. او د لومړني کالم ته کالم رو ویل کېږي، هیډر کالم ویل کېږي ورته. که هیډر رو باندې موږ کلیک وکړو، تاسو ولیده دا د لومړنۍ رو ډیزاین یې تغییر که. بیرته که راولو، بیرته به راشي، لرې کوي داسې. ټوټل روز باندې که کلیک وکړو، د ټوټل روز مطلب دی اخیري روګانې. دلته موږ چون دا ټیبل بیخي زیات کوچنی دی، لومړی راځم لی آوټ ته، په دې اخیري رو کې درېږم، ورته وایم انزرټ بیلو، مطلب لاندې یو څو روګانې راوله. دې ساحه کې درېږم، ورته وایم انزرټ رایټ، ښي طرف ته به یو کالم راولي، چپ طرف یې غواړئ چپ طرف به یې راولي درته. صحیح ده. انزرټ بیلو، لاندې طرف ته انزرټ اباو. فرضاً دې ساحه کې زه ولاړ یم، دې ساحه کې ورته وایم انزرټ اباو. پاس طرف ته یو رو څنګه که انزرټ که. اباو او لاندې کې روګانې انزرټ کوي، پاس او لاندې، او انزرټ لیفت او انزرټ رایټ کې ښي تاسو ته څنګه کالمونه انزرټ. بیرته راځو د فرست کالم که چیرې تاسو انتخاب کوئ یا یې لرې کوئ، ډیزاین به راځي او لرې کیږي به. لاست کالم که انتخاب کوئ، اخري کالم باندې به ډیزاین راځي. بینډډ روز، دې ته بینډډ روز ویل کیږي، مطلب دې رو باندې ډیزاین دی لږ ذره، په دې بل نشته، په دې بل بیا شته، داسې یو باندې به وي یو باندې به نه وي. بینډډ کالمز که موږ انتخاب کړو، همداسې په یو کالم باندې به ډیزاین وي، په بل کالم باندې به نه وي. د دې لرې نه دا کار موږ کولی شو. یاد ولرئ ملګرو، څومره چې تاسو دلته د اپشنونه فرضاً تغییر کوئ، د دې ټول مو انتخاب کړه. په دې قسم ټیبل زموږ جوړ شو، ډیزاین شو. د همدې قسم ډیزاین مطابق دلته لی آوټ او سټایلز هم څنګه کیږي راځي. فرضاً موږ په دې کې دا سټایل انتخاب کړه. صحیح ده. دې سټایل کې هم اوس هیډر رو داسې کیږي، بیرته لرې کوئ. ټوټل رو نه ډیزاین غواړئ، لرې کوئ. بینډډ روز ورته لرې کړه. یعنې ته د دې نه بیرته هم یو سمپل ټیبل څنګه کولی شئ جوړولی شئ.
دا څیزونه زموږ او ستاسې په لاس کې دي او موږ او تاسې دا څنګه کولی شو انتخابولی شو. صحیح ده؟ دې ځای نه هم موږ هم دا کار کولی شو. فرضاً ټول اپشنونه په دې کې دا د ټول عملي دي، په دې کې بیا ځینې اپشنونه نه دي عملي. که په دې موږ کلیک وکړو داسې ډیزاین تاسو ته راولي. یو سمپل ډیزاین راوستل غواړئ دې ځای نه انتخابولی شئ. دا مو نه دی خوښ بیرته دلته راشئ داسې یو مناسب ډیزاین انتخاب کوئ په دې شکل باندې. په دې کې ځینې څیزونه لرې کول غواړئ بینډډ روز باندې کلیک وکړئ، ټوټل روز د ځینې برخې ورڅخه لرې کولی هم شئ. صحیح ده؟ بینډډ کالمز بینډډ روز یو سمپل ټیبل موږ ته څنګه شو ډیزاین شو یا ترتیب شو. ادامه ورکوو دې خواته یو بل مضمون هم د دوی اډ کوو. فرضاً دري دلته ورته لیکو ټوټل. فرضاً یو نفر دی احمد د پلار نوم یې دی حامد، بل موږ لرو ولی د پلار نوم یې دی سجاد، بل موږ لرو حمزه د پلار نوم یې دی سلیمان، بل موږ لرو عرفان د پلار نوم یې دی اقبال. صحیح شوه؟ دا موږ څنګه کړل راموستل. پښتو کې څو نمرې وړي دي؟ فرضاً 40 نمرې وړي دي، د بل 40 وړي دي، د بل 43 خو نه وي، 40 د بل 42 11 دا نمرې دې څنګه کړي اخیستي دي. په همدې شکل کمپیوټر کې فرضاً 40 40 15 شپږ دا نمرې د خلکو څنګه کړي اخیستي دي 30 دا نمرې دوی اخیستي دي. بل موږ تاسو ته شیډینګ اپشن لرو. شیډینګ اپشن څه کار کوي؟ ګورئ که زه دغه برخه خپله ټوله سلیکټ کړم، یعنې دغه لومړنی رو یا هیډر رو چې ورته ویل کېږي دا انتخاب کړم، دلته راشم هوم ته، د دې ځای نه د دې رنګ د تغییر کولی شم. فرضاً د لیکلو رنګ زه غواړم چې خپل ځان ته څنګه کړم په دې شکل باندې ولیکم، بولډ یې کړم، ټول لیکل څنګه شول بولډ شوه. دې ځای نه سنټر ته کوو. خو که دلته موږ دوی ته هایلایټ ورکړو، ګورئ هایلایټ دا شو، دا سم نه معلومیږي. بیرته کنټرول زیډ کوم. د دې لپاره ډیزاین کې موږ تاسې شیډینګ لرو، لکه څنګه چې موږ تاسې د پاراګراف شیډینګ درلوده داسې موږ تاسې د ټیبل شیډینګ هم لرو. دې ځای نه که اوس موږ یو شیډو انتخابوو، فرضاً دا مو انتخاب کو، یا سپین تاسو انتخابوو یا داسې یو خاکي غوندې رنګ، دا شیډینګ دی. ستاسو مکمل د ټیبل کومه ساحه چې انتخاب کړې وي هغې ته شیډینګ څنګه کوي ورکوي. بله برخه دلته موږ بورډر سټایلز لرو. فرضاً زه دا بورډر سټایل اخلم، دا رقم، دا رنګ هم دلته خپله انتخابیږي، ډبل والی دې ځای نه تاسو ډبل او نري کوئ او دې ځای نه تاسو کلر ورته څنګه کوئ تنظیم وکړه. اوس وګوره هغه ماوس پوینټر زما په قلم بدل شو. زه غواړم چې دې ساحې ته دا کومه چې هیډر رو ده دې ته یو بل رنګ ورکړم، داسې انتخابومه، لاندې دا ساحه وګوره دا مې بدله کړله، لاندې هم یو کخر کشومه په دې شکل باندې دا تغییر کولی شم. بیرته چې بورډر پینټر باندې کلیک وکړم، بورډر قلم به څنګه شي ختم به شي، نارمل حالت ته به زه بیرته راشم. بیرته که په دې زه کلیک وکړم بیا زه دا څنګه کولی شم راخیستلی شم. زه غواړم خپل ټیبل ته داسې شاوخوا دغه عمومي بورډر چې دی دا څنګه کړم په دې شکل باندې تنظیم کړم. بیرته بورډر پینټر باندې کلیک وکړئ، هغه څنګه کېږي خپل اولي حالت ته ورځي. دا اوس موږ او تاسې د ټیبل په برخه کې ډیزاین لی آوټ کې که موږ او تاسې راشو دلته هم ډېر زیات اپشنونه موجود دي. فرضاً سلیکټ، موږ وایو سلیکټ سیل، لکه په دې سیل کې زه درېږم دا سجاد نوم چې دی دلته ورته وایم سلیکټ سیل، همدا سیل انتخابوي. که زه دې ځای کې درېږم فرضاً د نیم باندې کلیک کوم، دې ځای کې ورته وایم سلیکټ کالم، ګوره د نیم کالم چې دی دا دی دا ولاړ، سلیکټ کالم مکمل کالم یې سلیکټ کړه. بیا په دې نیم باندې درېږم ورته وایم سلیکټ رو، مکمله د رو یې څنګه کړه سلیکټ یې کړه. او که بیا موږ دلته راشو ورته وایو سلیکټ ټیبل، مکمل ټیبل به څنګه شي سلیکټ به شي. د دې بټن په کلیک کولو سره هم موږ مکمل ټیبل څنګه کولی شو سلیکټ کولی شو. ویو ګایډلاینز، ویو ګایډلاینز هغه وخت کار کوي چې کله موږ تاسې ډیزاین ته راشو داسې یو ډیزاین دلته عملي انتخاب کړو، لکه فرضاً دا چې هیڅ سمپل سټایل دی. موږ ته داسې معلومیږي چې زموږ دا ټیبل بیخي سټایل لري نه، خو ټیبل دی حقیقت کې، ځکه ټیبل دی دغه ساحه کې تاسو وګورئ یوه اشاره موجوده ده، مطلب زموږ ټیبل دی دا. دې ته که موږ راشو بیا راشو لی آوټ ته، دلته ویو ګایډلاینز باندې که کلیک وکړو، شاوخوا د هغه ټیبل
چې کوم نه و ښکار شوی هایډ شوی و ګرایډ لاینز یې هایډ و هغه ګرایډ لاینز یې موږ ته بیرته څنګه شول راښکاره شول. صحیح ده. دا زموږ ستاسې ټیبل په اړه باندې هغه عمومي ځینې معلومات وو چې موږ لاسته راوړل. ویډیو مې دلته اوس وکته ویډیو سایز غټ شو نو انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به دې پراپرټیز څخه بیا داسې مخته ورځو زده کړه به کوو.